په لوګر کې د برېښنا رسونې کارونو په دوام د یاد ولایت مرکز کې د 30 میلیونه افغانۍ په ارزښت سره د برېښنا شرکت لخوا د وارداتي برېښنا رسونې د کارونو پیل په اړه جوړه شوې ناسته کې د مرستیال والي سربیره یو شمېر مسؤلینو، دیني علماو او قومي مخورو برخه اخیستې وه. په جوړه شوې ناسته کې د لوګر مرستیال والي برېښنا په اوس وخت کې مهمه وبلله او د سیمې اوسیدونکو څخه غوښتنه وکړه چې د پروژې د عملي کېدو او ساتنې په برخه کې همکاري وکړي. دا هغه څه دي چې تاسو ته راځي، یو عظیم نعمت په تاسو د خدای پیرزو کې ښه زندګي دی خدای درته نصیب کړي، خو خدای توفیق دی خدای درکړي چې د دې حفاظت او حراست هم وکړي. او که یو ګروپ موږ تاسو اسراف نه راوګرځوو بچت یې کړو، ډېرو نورو خلکو ته به هم دا رڼا ورسېږي، دا برق به ورسېږي. له بلې خوا د لوګر د برېښنا شرکت رئیس ویل دغه پروژه د 30 میلیونه افغانۍ په ارزښت سره په څو کلیو کې د افغانستان برېښنا شرکت په مالي مرسته پلي کېږي چې لاس برېښنایي ترانسفارمرونه لري. کارونه به د 6 میاشتو په موده کې پای ته ورسېږي او 2500 کورنۍ به د برېښنا له نعمته برخمنې شي. ان شاء الله دغه پروژه سي د پښپاګو میاشتو راتلونکي به تکمیل شي. ان شاء الله تخمینا 2500 کورنۍ به له دې شبکې برېښنا له نعمت نه مستفید شي او د دې پروژې باندې لګښت راځي 30 میلیونه افغانۍ. د یادولو وړ ده چې د لوګر ولایت مرکز په ګډون په څرخ ولسوالۍ کې د 30 میلیونه افغانۍ په ارزښت سره د برېښنا رسونې کاري چارې دوام لري چې په بشپړېدو سره به سلګونه کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې شي.